هر جماعت د قرآن په درس او د حدیثو په درس دا کامیاب او تبلیغیان خپل کار جاری ساتي د دې دا مطلب نه چې قرآن او حدیث دا په منځونو کې په یو دو منځونو کې ویل کېږي قرآن او حدیث او تبلیغیان به کې نه هغه خپل کار جاری ساتي او په خپل کار کې یو دعوت بل شامل کی یو دعوت دا شامل کړي چې کله بهر د کښ لوځي اګه شتونه ډیر زیات د تبلیغانو سره په کوڅو ګرځېدل نو چې بهر د وځي نو دیو هغه رهبر خبره کوي وایرونو الله په موږ احسان کړی کلمه یې نصیب کړل د دې کلمې د پاره مهنت وکړ دې هغه مهنت مبارکي په جمعات کې ما خام منځنه وروسته خبره کیږي تاسو به خبره راشه زم یو ټکی سره بل شامل کړي مهنت مبارکي به ما خام وروسته نن خبره کیږي او روزانه ریګولر ما سلطان منځه به درس قرآن کیږي ټول ته دعوت ته چې تاسو باغې ته حساب خبر خوندوره ده کنه د نبی کار سو یتلون علیهم آیات الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمه قرآن وی یتلو علیهم آیاتی د دې تلاوت نو مراد دعوت دی پیغمبر با قرآن ته دعوت ورګي چې هغه خلق د قرآن درس راشي نو یزکیهم تزکیه په دې آیات کریمه کې تعلیم نو قرآن نه مخکې کړی دا مقصد دا دی چې مقصود د قرآن د درس تزکیه د مخلوق دا خلق د ګنده عقیدې نه پاک د حرامونو نه پاک د زړه د مرزونو نه پاک خلکو کې د زړه مرز موجود دی د دې علاج په دوايانو نه کیږي کته ډاکټر راشي ډاکټر سے د تکبر علاج راته ولیکا ډاکټر سے د حسد علاج راته ولیکا ډاکټر سے د بغض علاج راته ولیکا ډاکټر سے د ریا علاج راته ولیکا ډاکټر سے د شرک علاج راته ولیکا ډاکټر سے د بدعات علاج راته ولیکا ډاکټر سے په دې ودونو باندې غمونو کې د رسمونو سم ګیر کړیو ماته د ګرمونه ګولې ولیکا په خدای کړه ډاکټر سره دی علاج د دې مرزونو علاج قرآن کې دی تکبر نه بخلاصي د ریا نه بخلاصي د حسد نه بخلاصي د بغض نه بخلاصي دغه انسان به بیا نه چې سلام خله راځي او تو تلار پیریو سلام پیرا پوره کې سره شر کړل لار کې تکنزل کړی دي ته چې قرآن د ناسي علاج دې شوی دی ستا په پوله کار نشته ستا په کنزلو کار نشته دغه ما مسلمان وګړي دغه سره ورانو ایدا رمضان نه په دې مرزونو کې با منګو تاسو ګیریو رمضان به تیر شي اختر روز براشي خو زمونږ او تاسو نه به هغه شان پلار خپي هغه شان به مور خپي هغه شان به گاون خپي هغه شان به مشرور خپي هغه شان به د خځه او د خاوند من کې نفرت هغه شان به د خور خواله نه دي هغه شان به تور خپي هغه شان به تر خپي هغه شان به ماما خپي په دې سلسله اور پسې ځا او رمضان هم تیر شوی دی پته مده دي چې ما به رب معاف کی لیکن تخپل معافی ته بندونه وایي اینا خو معافی نه وایي زهرم د ظلم 2005 کې حج لا ماته مالا وزوی سوالو کی خدای مالا زامن دا کی زجرالما پورا وقت دیر شو اگا کس مزاحیه خبر اوکڑا بی مولی صاحب کسی زما دعا دا نخیر شوی دا مستا دعا میں کڑی دا پا دروازہ دا کعبی کی میں کڑی دا
مقام ملتزم سر میں کړلا مقام ابراهیم کې مې کړی دا حتیم کې مې کړی دا د قبلې دو په زینو کې مې کړلا خو زما په خیال دا راځي چې تا دعا ته بنوال دی هغې نه دې خوا دعا نه راوړي ویلې دې څه مطلب دی مور نه خوشحاله ده ما نه خوشحاله ده ما ستا د کور والا نه د هغې مور خوشحاله ده په خندا شوې مولوي صاحب د هغې د مور او د هغې د یوې بل سره د پیشو د منګن کا د دعا نه قبلېږي ستا نه سرمایه خبره دا کم درم نه چې رحمتونه را روان دي هغه تا بند کړي دي دې خبرو ته فکر کول دا ستاسو جوړې کې خیر اچولي د روڼو ونې زندگی تیره کوي څنګه دا الله نبی فرمایي المسلمون کرجل واحد مسلمانان د یو سړي په شان دي د یو سړي سر ته تکلیف دی ټول بدن بیا آرامه دی سترګې ته تکلیف دی ټول بدن بیا آرامه دی ته خپل ګریوان کې سر دن نه کا زما ګاونډي له ما لاس دی زما ګاونډي له ما خپله زما ګاونډي له ما سترګه ده زما ورور مسلمان زما سر دی زما ورور مسلمان زما ګرده ده زما ورور مسلمان زما څرمن ده زما سترګه ده زه چې خپل ورور مسلمان بې عزتي کوم دا زه د ځان بې عزتي کوم دا هغه مال باندې اور لګوم په ځان اور لګوم دا هغه کور ته بد ګورم ځان ته بد ګورم دا هغه بچي ته بد ګورم ځان ته بد ګورم ستا ورور مسلمان کور نشته دروازې کولاو ده کور کې څوک نشته دا هغه زنانه دي ګاونډي دی ټوله شپه یې څوکۍ وکړي چې زما د دې ورور مسلمان بې عزتي څوک ونه کړي ځکه چې دا له ما سترګه ده د ته بې عزتي زما بې عزتي دا قرآن وایي او حدیث وایي دې خبرو ته سوچ کوه د دې پروګرامونو ورته مقصد نشته د ریا نه الله زموږ ټول ملګري وساتي دا د ریا دپاره نه دي دا د شهرت دپاره نه دي د تکبر دپاره نه دي دا اجتماعګانې جوړول په دي دا خلک هسې نه راټولېږي دوی تنګېږي دې ځانه ډرامه ولې نه جوړېږي دې ځانه کور کې په قرار ځان ته ماشومان راجمع کړي فلم دې وګوري پروګرام دې وګوري ملګري دې راجمع شي ځان دې یو بل دې مشغول کړي چې ته سیګریټ دې ډک کړي په څلور پنځه کسه دې هغه راکړه دې لیونه ورته چې دې پروګرام نه راځي دا ودا مولیان الله دې دې په علم تقوا کې برکت واچي دی یو طریقه جوړه دا خلک راټول هدي جوړه کې خیر واچي هدي ته ځان سره خیر وېسای زمارونو د دین کار ته رکاوټ باندې جوړے گئے دیوال باندې جوړے گئے پل به جوړے گئے دا به کامیاب وي په ټول کال کې به د قرآن سره تعلق ساتي ساتي به کنه ساتي او یو بل معاف کړي یو بل معاف کړي چلو پینځه ورځې پاتې دي د اخلاص یو بل ته معافي وکړي او هغه سره عزتمن دی ابن کثیر کې حدیث دی مشکات راوستره بخاری راوستره کله انسان کې چې درې صفاتونه دي خدای بخي او دی الله په دنیا کې عزتمن کوي درې صفاتونه کم کم دي درې والا بزان کې راول بیا د معنا ترجمه کوم درې والا صفاتونه دي حدیث کې راځي کوم انسان کې چې د معافی عادت ده څوک سره ځاتې کیږي د خدای لپاره معاف هغه ځاتې والا معافي غواړي دی ویل ماروري چې ستانه غلطي شوې ده ته ما غلطي زماره معافي هغه معافي والا عزتمن نه ځکه معافي غواړي دا کول والا عزتمن نه ځکه د معافي کوي یو د معافی صفت په ځان کې راوړي دویم صفت د عزت چې ده نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي
هغه سره به عزتمن کیږي چې ته کې عاجزي د تکبر به نشته. د فقیر سره میلاو شي تیری جامې شیدل بازار نه همیشه دیاړي مار دی تا سره مال نه هغه د لاس درکا سلام والا په خندا شوتا چې هغه لاس نه راخره هغه پورې لاس نه پرې چې دغه وخت کې بل څوک راشي هغه مالدار دی په غوښدا او په عزت کې اوچت دی د دې فقیر نه به تر هغه پورې توجه نه لري تر څو چې د خپل خبره ختمه کړي एकदम باغ بل ته نه متوجه کی چې دل الله تور کی دغه خبره نیمګړی پاتې کی ځکه فقیر دی او هغه بل ته توجه ورکی دا علامات ته تکبر دي د حق په مقابله کې راشي کله کله د حق په مقابله کې وای شریعت تاسو نه پیږئ د دې کار په بندولو د قران په بندولو په دې طریقه باندې زه ډېر خپېږم زه به کار بند کما زه غیرتی ما کې زور دی دا سړی چې د قران او د سنت په مقابله کې راووته دا متکبر دی والله ذلیل دی تکبر باندې کوي زمانو ځان د خپل پیدایش یاد کړي د یو غندت ساز کې نه زمونږ او تاسو د ټولو پیدایش دی د یو کتری وبونه زمونږ او تاسو د ټولو پیدایش دی او اخیری زمونږ او تاسو زوال له تکبر وزنګو پیدایش هم د کمزورۍ نه